د موج نیوز لیدونکو درې پوښتنو ته ښه راغلاست. دا څو اونۍ ایران او امریکا یو پر بل هوایي ګزارونه کوي. تهران په سیمه کې د واشنګټن پوځي اډې په نښه کوي او واشنګټن بیا د تهران زیربنایي پروژې هدف ګرځوي. زموږ د نن ورځې درې پوښتنې په همدې مسلې ورټولې دي. له موافقې سره سره ولې ایران او امریکا یو پر بل هوایي ګزارونه پیل کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې د امریکا سره دا ځلې دا جګړه چې شروع شوه د دې لامل په خپله ایران و، ځکه چې ایران فکر وکړ چې دا جګړه د وړې ده او په کامله توګه د برلاسۍ پیدا کړې دی امریکا د او دغه تړون هم چې و یا تفاهم لیک هم چې و یا داشتلیک د دوی په ډیر زیات دوی په ګټه و. 90% دوی ته امتیازات ورکړل شوي او دوی برلاسۍ پکې پیدا کړی و. نو په دې اساس یو غرور کاذبانه دوی ته پیدا شو. دوی د قطر، د عمان او تاسو کتل افغانستان ته سرې سترګې وښودلې، د افغانستان دښمنان خپل په لمنه کې ځای په ځای کړل. نو په دې رقم سره خپل دوستان یې ځان نه خفه کړل او برید یې وکړ په کشتیګانو د قطر باندې او درې کشتیګانې ووالې چې د هغې په مقابل کې امریکا صحنې ته راغله او د پر ایران باندې برید وکړ او دوباره دا جنگ شروع شو چې دا شی د ایران ته په یوه دی چې ګټه وکړي ضرر یې وکړه، ځکه چې په دې کې هم د ایران کې دوه قطبه دي. یو د اصلاح طلبو ډله ده چې صلح غواړي، مذاکرات غواړي، او یو نظامیان دي لکه احمد وحیدی چې هغه جنگ غواړي. ذوالقدر باقر دوی جنگ غواړي، دوی صلح نه غواړي او دوی غواړي د جنگ د لارې امریکا نه دا مسله ویسي او امریکا دلته کاملا ناکامه کړي. کوم شی چې ممکن نه ښکاري او اسانه نه دی او په دې کې به ایران په خپله ډېر زیات متضرر شي او په دې کې به ډېر زیان وکړي، ځکه چې اوس هم خپل دوستان د لاسه ورکړي. نوي اتحادونه یې په مقابل کې په حالت د جوړېدلو کې دي، د اروپا او د امریکا او د عربي نړۍ. نو زه فکر کوم چې دا جګړه چې ایران شروع کړله او غوښته چې امتیازات نور زیات واخلي او د تنګي هرمز کنټرول کاملا خپل لاس کې ونیسي، د خپل په دوستانو لکه قطر، په عمان چې د دوی سره روابط حسنه وو او کوم برید هم تېره نه وشوی، برید یې وکړ او دا عامل د دې شو چې امریکا صحنې ته راغله او دا جګړه دوباره آغاز شوله او تفاهمنامه له منځه ولاړه. داسې څه و چې په موافقه کې ذکر شوي نه وو او د جګړې د بیا پیلېدو لامل شول. تاسو د دویمې پوښتنې ځواب کې دا باید ووایم چې توافقنامه کې ټول څه ځای په ځای شوي وو چې هغه کې اکثرا د ایران په ګټه و. د تنګي هرمز کنټرول همچنان د ایران ته په حساب ورکړل شوی و، ځکه چې 60 ورځو کې دی ویلو چې پیسې به نه اخلي. 60 ورځې بعد به ایران به د عمان سره یو ځای توافقنامه جوړوي، یو لایحه عمل به جوړوي او د هغې په رڼا کې به پیسې به هم اخلي، کنټرول به مې دی لاس کې. نو دې کې داسې کم دا نه و، مګر هم دغه تفاهمنامه د اسرائیل لپاره د هغې په میل سره برابره نه وه. نو همدې لپاره اسرائیل د خپل لابیګرۍ په ذریعه باندې داسې کارونه شروع کړل په سیمه کې چې هغه ایران یې مشتعل کوله. فرضاً ایران وایي چې د تنګي هرمز د جنوبي لارې نه چې د عمان د اوبو حصه ده د ده نه د کشتیګانې نه راځي، که کشتیګانې راځي د شمالي سیمې نه د راځي چې د ایران په کنټرول کې ده، بنان دا موضوع به کنټرول کړي او که بل خوا نه راځي ایران اعتماد نه کوي هغې کشتۍ وهي. دا شی اسرائیل قصدن وکړه، بعضې کشتیګانې داسې هلته متحرکې کړې چې ایران په هغه باندې برید وکړه او دا د دې معامل شو چې امریکا بیرته په دې برید وکړه او د دې دغه برنامه ناکامه شوله او دغه ناکامي اسرائیل په لوی لاس سره غواړي چې د امریکا او د ایران ترمنځ صلح ونه وسي. بنان په خپله معاهده کې دا خو 90% د ایران په ګټه وه، د امریکا ګټه پکې ډېره کمه وه او دا د اسرائیل په ضرر وه، ځکه چې دلته صلح راتلله، ایران برلاسه کېده، اسرائیل مجبور چې د لبنان نه مو ووځي او د نورو سیمو نه مو ووځي، د غزې نه او محدود چې خپل هغه ساحې ته کوم شی چې اسرائیل نه غوښته او اسرائیل دغه لوی جنګ چې په لوی لاس شروع کړی په دې چې د لوی اسرائیل لپاره دی. نو دا توافقنامه په کل کې د دغې کې د ایران په ګټه وه، د امریکا پکې دومره ګټه نه وه، مګر ایران د خپل چانس له لاسه ورکړ. او دریمه پوښتنه مو دا ده چې تر اوسه دې جګړه کې کوم لوري ډېر زیان لیدلی دی؟ ستاسو د دریمې پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې جګړه دا اوس ډېر مشکله ده چې سړی ووایي چې چا برلاسۍ ترلاسه کړی دی، خو د سیمه ییزې نقطې نظر نه که وګورو ایران برلاسۍ لري. لپاره دی چې ایران خپل په منطقه کې دی، خپل په کور کې دی، خپل تولید لري، خپل اسلحه لري، زیرمې لا په ځای دي، عسکر متضرر شوي نه دي، کوم عسکر وژل شوی نه دی، قوای بې ځای شوې نه ده، ټول هر څه یې ځای په ځای دي. امریکا چې ده
زیان کې ډیره ده. په ظاهري توګه خو د ایران زیربناوي وهل شوي دي، د امریکا کوم زیربنا نه ده وهل شوی. که د امریکا کوم زیربناوي یا بنسټونه وهل شوي دي هغه په عربي ملکونو کې وهل شوي دي چې هغه د امریکا خاوره نه ده. که هغه وران هم شي امریکا ته کوم ضرر نشته. او که د امریکا لوی بیړیګان نه کوم دانه ایران غرقه کړی وي، فرزند ابراهام لینکن وي یا فرزند همداسې بوش وي یا هغه بل د څلور دانې چې راوړي وي، هر یو 14 میلیارډ ډالر پورې ارزښت درلوده، نو هغه به یو لوی صدمه امریکا ته رسیدله چې هغه کشتیګان اعلان دي والي، صرف دی هغه پایګاګانې وهلې دي. نو د ملکی لحاظ نه ایران صدمه ضرر ډیر لیدلی، ځکه چې پولونه له منځه لاړه، د اوبو منابع، د برقو منابع، زیربناګانې دا ټولې له منځه تللي وهل شوي دي. مګر هم د جنګ د لحاظ نه ایران برلاسۍ په دې لري چې ایران خپل خاوره د لاسه نه ده ورکړې، نظام یې د لاسه نه دی ورکړی، پټرول یې د لاسه نه دی ورکړی، کنټرول یې د لاسه نه دی ورکړی، تنګ هرمز خپل په لاس کې دی او امریکا توانایي نه لري خورا شي. نو په دې لحاظ سره دي که مالی لحاظ نه او جنسي لحاظ نه ایران ضربه لویه لیدلې، مګر د رواني جنګ د لحاظ نه او فزیکي جنګ د لحاظ نه ایران برلاسه دی. دا جنګ کې د جنګ وړی دی او امریکا دا جنګ په بایللو کې دی لپاره دی چې امریکا هیڅ کوم یو خپل هدف لاسته نه دی راوړلی.